السلام علیکم، زه یم طارق زیان صدیقی او تاسو ګورئ دا وخت طارق کلیک یوټیوب چینل. پام مو اړوم د نن ورځې تازه لنډ او مهمو خبرونو ته. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره به سر له نن څخه د بار وړونکو موټرو او له سبا څخه د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی وي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د تورخم دروازه د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره تړل کیږي. امن مذاکرات په داسې حال کې چې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په تړاو څو میاشتني مذاکرات د ټرمپ په امر لغوه اعلان شول. د ناټو سازمان وایي غوره به وي د دواړو لورو ترمنځ خبرې بیا ځلې پیل شي. د ناټو سازمان عمومي سرمنشي ین سټولټنبرګ په امریکا کې د WBUR په نوم یوې سیمهیز راډیو سره په مرکه کې ویلي، موږ باور لرو چې تر یوې بیړنۍ معاملې یو حقیقي تړون غوره دی او ناټو په دې برخه کې د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل ملاتړ کوي. طالبان په داسې حال کې چې د ولسمشریزو ټاکنو پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او حکومت د یوې ډیموکراتیکي پروسې له لارې د نوي حکومت د تشکیل په بلمه ټاکنیز مرکزونه خلاص کړي. طالبانو یو ځل بیا ګواښ کړي چې په ټاکنیزو مرکزونو بدلونه کوي او د ټاکنو په ورځ به د هیواد لوی لارې تړي. اشرف غنی ښاغلی اشرف غنی د ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو عبدالله او رحمت الله نبیل د ادعاو په هکله چې د خلیل الله فیروزي د خوشي کېدو په اړه یې کړي باید چې ځانګړې محاکمه جوړه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې دویمې دورې لپاره د ولسمشریزې ټاکنو ته کاندید دی وایي چې د تدارکاتو په برخه کې هیڅ فساد نشته. ولسمشر غنی وویل که د عبدالله او رحمت الله نبیل دا ادعاوې د ټاکنیزو مبارزو برخه وي باید ومني چې محاکمه شي او زنداني شي. لوبه سره د دې چې بنګلادیش لوبډلې د افغانستان څخه په ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړه، خو د یادې لوبډلې آلراونډر محمد الله وایي داسې څه نشته چې د افغانستان د لوبو څخه یې زده کړي وي. نو مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پای ولیدله. نو دا و د نن ورځې خبرونه. د نورو خبرونو لپاره زموږ چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.